د بیماری حل څه دی؟ بیماری راغله دوایانې موانې ټولې ناکام شوې نه ښه کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څو خبرې موږ ته کړې دي. ګوره د بیماری باره کې د بیماری یو مختصر علاج ښودلی دی. فرمایي داو مرضاکم بالصدقه، د خپل مریضانو علاج په صدقه وکړئ. دا لوی تفصیل یو خلاصه ده. کله بیماری راغله نو تاسو د الله په لار کې صدقه ورکوئ. د ډاکټر له پیسې ورکوئ، هسپتال کې به پیسې جمع کوئ او ټیسټونه به کوئ. د دې په ځای تاسو صدقه ورکوئ، تاسو د مریضانو علاج به وشي. او فرمایي یو بله خبره، دا خو د بیمارانو د علاج خبره، یو بله خبره د مالونو حفاظت به څنګه کوئ؟ ستاسو مال تاسو نه غل وی نسی، تاسو نه ډاکمار وی نسی، تاوان پکې ونه شي. د مالونو حفاظت څنګه پکار دی؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وحسنوا اموالکم بالزکات، د خپل مالونو حفاظت په زکات باندې وکړئ. یعنې زکات پابندۍ سره ورکړئ، ستاسو مالونه به محفوظ پاتې شي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایي واعدوا للبلاء الدعاء، او د بلاګانو او د مصیبتونو د واپسۍ دپاره تیاري وکړئ، دعاګانې وغواړئ. نو دعاګانې مسلسل غواړئ، مسلسل غواړئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په عامو حالاتو کې هم دعا غوښتله، په عامو حالاتو کې. نو دعا به یې څه غوښتله؟ اللهم انی اعوذ بک، زه د برګي مرض نه ستا امان غواړم، ستا پناه غواړم. ای الله زه د جنون نه د لیونتوب نه ستا پناه غواړم. ای الله زه د جزام نه ستا پناه غواړم. ای الله زه د ګنده بیمارو نه ستا پناه غواړم. دا ټولې خبرې د څه؟ د الله سهارا غستل، د الله سهارا غستل، د دعاګانو سهارا غستل. نو دا درې خبرې موږ ته وښودلې. ګوره د بیمارانو علاج وکړئ د صدقاتو په ذریعه، صدقات ورکوئ. د مالونو حفاظت هم وکړئ د زکات په ذریعه باندې، چې څوک زکات ورکوي مال به محفوظ وي. او د بلاګانو، د آفتونو، د مصیبتونو نه د ځان بچ کولو دپاره تاسو دعاګانې سنبال کړئ، دعاګانې وکړئ. او د صدقاتو باره کې دا هم راځي د قیامت په ورځ چې خلک د قبرونو نه راپاسي او سخت د ګرمۍ حالت وي، سخت د ګرمۍ حالت. نو دغه ټیم کې به څه چلي؟ فرمایي هر فرد به د خپل صدقې د سوري د لاندې را رواني. نو د هغه سخت ګرمۍ په وخت کې د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره هم د صدقاتو خبره ده. که الله تبارک وتعالی چې کوم نظام زموږ دپاره رالیږلی دی، دا نظام موږ په خپله ځمکه نافظ کو. دا د دې مرضونو او د دې وباګانو روحاني علاج دی، روحاني علاج دی. اصل علاج دا دی، دا الله نظام نافذ کوي، دا الله دین تسلیم کوي. دا د شرابو اډې بندې کوي، د جوارۍ اډې بندې کوي. دا چې زموږ تاسو اندازه ولګوئ، دا لاک ډاون چې ختمیږي، دا د سوشل ډسټنسنګ اصول که لږ لږ نرمیږي، نو زموږ وړاندې کار صحیح. موږ چې بهر راوځو نو اول به هم هغه اختلاط مرد و زن، هغه بې حیایي او هغه بې شرمي بیا شروع کیږي. دا توبه خو نه ده که نه؟ د دې وجې نه توبه ویستل الله ته، او توبه ویستل عملا توبه، عملي توبه، چې موږ خپل اعمال درست کو، موږ خپل اعمال ټیک کو، موږ په بازار کې ملاوټونه بند کو، زمونږ ټولې معاملې برابر شي، موږ حقوق ادا کو. موږ د میراث حقونه د چا قبضه کړي دي؟ چا هم په دې ورځو کې به دا نه کړي چې راځي دا میراث خپل تقسیم کو او خویندو لم برخه ورکو. د یتیمانو مال هم قبضه کړی دی، هغه واپس کو ورته. د کونډو مال هم اخیستی، هغه ورته واپس کو. دا چا هم نه دي کړي. چا د مور پلار نافرماني کوله چې د مور پلار تابعدار شمه. چا په خپل کشرانو باندې ظلم کو چې دا ظلم زه واپس واخلم، دا پرېږدمه. چا دوکه کوله، چا غلا کوله، چا دروغ وی، چا غیبتونه کول، پریښي دي؟ نه دي پریښي که نه. دې مطلب دی مونږ الله ته رجوع نه ده کړې، مونږ توبه نه ده ویستلې. نو الله ته د رجوع طریقه دا ده چې د ګناهونو پرېښودل، د ګناهونو پرېښودل بنیادي خبره دا ده. او دا په عالمي سطح باندې، په عالمي سطح باندې ټولې دنیا ملکونو لره او خصوصا مسلمان ملکونه چې څومره دي پکار ده چې دیو الله ته رجوع وکړي. دیو د الله دین پرېښی دی، دیو بغاوتونه شروع کړي دي. دا بغاوتونه پرېږدي. او په دې ټولو کې د ټول نه زیات پاکستان دا الله لوی نعمت دی، دا لوی نعمت دی. د دې نعمت قدر به دی چې په دې کې د الله دین اسلام نافذ شي.
دلته په دې د الله دین ځکه نه دی نافظ شوی، اسلام ځکه نه دی راغلی، جوړ شوی د اسلام دپاره. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نعره والی شوی وه، لیکن باوجود اسلام پکې نشته. د هغې وجه څه ده؟ دلته اختیارات هغه چاته میلاو شو، کنټرول هغه چا په لاس کې واغسته چې کم د انګریزانو غلامان پاتې شوي وو، کم ته جاګیرونه میلاو شوي وو د انګریز د طرفه، هغه د انګریزانو تالیسټ دلته حکمرانان شو. تر ننه پورې هغه خلک په دې ملک باندې حکمران دی او د هغې خلکو په لاس کې اختیارات دي. انګریز زموږ نه لړ، لیکن د هغه ټول غلامي دلته موږ ته پاتې شوه. د دې وجې نه په موږ باندې د الله رحمتونه مستقل بند راځي. قرآن کریم کې الله تبارک وتعالی یو مثال ورکړی دی. هغه زمانه کې خو دا د شان نزول د دې آیت دا دی چې مکې مکرمې ته اشاره ده. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من كل مكان. الله یو مثال بیانوي دغه کلي چې په امن باندې و، مطمئن و، رزق ورته د هر طرف نه را روان و. نو دوی څه چل وکړو؟ فکفرت بانعم الله، د الله د انعاماتو نه ناشکري وکړه، انکار یې وکړو. د ناشکرۍ په نتیجه کې فاذاقها الله لباس الجوع والخوف، الله د لوږې او د یرې جامه ور واغوستوله دیو ته. تاسو نن اندازه ولګوئ که نه، نن ټوله دنیا مسلمان ملکونه چې څومره دي دا ټول څومره په امن کې و، لیکن نن دا امن ټول ختم شوی دی. یره ده، خوف دی او لوږه هم را روانه ده. دا ټول د ازمایش پسه په دې وجه چې فکفرت بانعم الله، د الله د انعاماتو نه، د الله د احساناتو نه موږ ناشکري اختیار کړه. الله موږ څومره پیدې را کړې وي هغه ټولو نه موږ ناشکري اختیار کړه. د دې وجه نه الله مختلف عذابونه په موږ باندې مسلط کړه. تاسو عرب دنیا ته ګورئ که نه، او خصوصا سعودي عرب. سعودي عرب ته ځکه مشوره ورکوو، د عرب امن د الله د اسلام سره تړلی دی، د عربو امن الله د حرمینو سره تړلی دی. نو د اسلام د قوانینو تابعداري او د حرمینو حقوق ادا کول، دا د الله کور حرم مکی د دې د خادم او د دې د خدمت په وجه باندې تاسو ته په دنیا کې لوی مقام میلاو دی. ټوله دنیا ستاسو قدر کوي. د خادم الحرمین احترام په ټوله دنیا کې دی، د قیادت په مقام باندې امت ودرولی دی. لیکن که خادم حرمین د حرمینو د خدمت په ځای د امریکي خدمت شروع کی، نو پورا امت به ستاسو نه بیا بیزاره یې ګورئ. او ستاسو د دې سعودي عرب امن د دې حرمینو سره تړلی دی. د دې وجه نه که په حرمینو کې د الله سره د تعلق په ځای باندې د حرمینو خادم او خادمین د الله سره د تعلق په ځای باندې د امریکې سره تعلق برابر کی او د بې حیایي اډې جوړې کړي او د جوارۍ اډې جوړې کړي، دا امن بیا تباه دی. ګورئ دا امن به بیا نه تاسو ته. ګورئ دلته تاسو پر امن طریقه باندې حکومت نشئ کولی. بیا شاهي خاندان په خپل منځ کې هم په امن نشئ پاتې کېدی. بیا ستاسو د خپل کورنۍ امن، د شاهي خاندان امن، د خادم الحرمین د ټولې کورنۍ امن و امان او سکون او اطمینان د الله د دین سره تړلی دی. ګورئ که دا هم پرېښوده نو ستاسو په کور کې هم امن بیا نشي پاتې کېدی، ستاسو په وطن کې هم بیا امن نشي پاتې کېدی. د دې وجه نه دې ته متوجه شئ، د الله دین سره ځان وتړئ. دا د بې حیایي اډې دا د حرم دپاره د برداشت خبره نه ده. او ستاسو ترقي سره پټرول دی که نه، د پټرولو کویان ټول الله درله بند کړه. اوس چېرته دي؟ څه شی دی؟ څه کوئ؟ دنیا کې د پټرولو سره استعمال نشته دی. هغه چې کوم رزق را روانو د هر طرف نه ټول هر څه بند شو. ته ګوره که نه څنګه امن چېرته دی؟ اوس امن نشي راتلی. بیا د دې وجې نه ټوله دنیا کې الله ته د رجوع یو مهم د امریکې د تباهۍ وخت را روان دی. ګورئ کم څوک چې په امریکا باندې ننګ کوي دا یاد وساتئ، د روس د تباهۍ نه پس د امریکې د تباهۍ ورځې را نږدې دي او دوی د خپلې تباهۍ سامان په خپله جوړ کړی دی. دا دوی چې نن د ټول وایرس دوی جوړ کړی دی او په دې کې به داسې کې بیل ګیټس ویکسین تیاروي، دا د انسانیت د تباهۍ سامان تیاری دی. د انسانیت خلاف یو لوی د دشمنۍ آغاز دی کړی دی او دغه د دوی د تباهۍ نتیجه ده.
هغه د تباهۍ هغه ذریعه ده. دا هغه موړ دی چې په دې کې به دوی په خپله تباه کېږي. کوم قوم چې دومره حد ته ظلم ورسي الله تبارک وتعالی هغه قوم بیا پرېښی نه دی. دوی د انسانیت د تباه کولو انتظامات کړي دي. الله تبارک وتعالی به دوی ډېر زر تباه کړي. دا د امریکې د ټوټې ټوټې کېدو وخت را روان دی. دا چې کوم دیو په ټوله دنیا کې نن دا د سیاه فام او د سفید فام د رنګ او د نسل په بنیاد باندې د قومونو تقسیم کړی دی. احتجاج وشو په امریکا کې دغه یو کس د قتل خلاف. نو هلته خو دا چې امریکنیانو ته موږ ووایو که نه د یو کس په قتل باندې خو تاسو راووتی ځکه دا د نسل خبره وه. په فلسطین کې چې اسرائیلو د فلسطینیانو ماشومان بچي لوی بوډاګان ځوانان ټول په ډېر بدترین طریقه باندې د هغوی قتل عام شروع کړی دی. تاسو دا شهیدان ونه لیده؟ دا جنازې م ونه لیدې؟ په ټوله دنیا کې دا په شام کې چې د ماشومانو بچو سره کم ظلم وشو دا تاسو ونه لیده؟ لیکن د خپل یو د نسل پرستۍ د وجې نه د خپل یو کس دپاره بهر راووتی. او په دې احتجاجونو کې زموږ د دې عرب دنیا دپاره مې یو عبرت دی. هغوی تاسو ته پته ده یو پلیکارډ نیولی و. هغه پلیکارډ باندې لیکلي و، لیکل په انګریزي کې خو د هغې مطلب څه و؟ وی چې مونږ عرب نه یو چې تاسو به همداسې قتلوئ او مونږ به څه نه وایو. څه وی مونږ عرب نه یو چې تاسو به همداسې به بېدردۍ قتلوئ او مونږ به غږ نه کوو. د دې مطلب څه دی؟ چې دا ټولو ته پته ده چې عرب ډېر بې غیرته شوي دي، ډېر بېکاره شوي دي. عربو کې جرأت ختم شوی دی. بس امریکا راځي چې څنګه یې وجني او په څه طریقې وجني نو دوی ورته غږ نشي کولی. دوی ورته غږ نشي کولی. دا زموږ دپاره یو تازیه نه ده. ګورې دا یاد وساتئ. د دې وجې نه زموږ امن او سکون دا تاسو ګورئ په ټوله دنیا کې پېټرول ارزان شو. دلته پاکستان کې هم د ارزانېدو اعلان وشو. خلک خوشحاله شو چې پېټرول ارزان شو. لیکن زموږ حالت څه دی؟ پېټرول پمپونه بند دي، پېټرول نشته، خلکو غیب کړه. دا هغه انفرادي اعمال ټول متوجه شي. د دې پمپونو مالکان څوک دي؟ تاسو ګورئ که نه دا د دې پمپونو مالکان څوک دي؟ دا حاجي صاحب دی، دا پلانی صاحب دی، دینی شخصیات، دا امیر صاحب دی. لیکن پېټرول یې پټ کړي دي. دا انفرادي عمل دی زموږ چې الله د دې وجې نه په موږ باندې خپل رحمتونه نه رالېږي، په موږ باندې عذابونه راځي. د دې نه د ځان بچ کولو دپاره باقاعده دا چې څومره څه دي دا یو آفت او وبا. دا د ټډېدل او د ملخانو وبا عذاب را روان دی که نه. لیکن که تاسو ګورئ د الله لښکرې څه لږي نه دي. دې نه اضافي نور عذابونه ډېر شي چې په موږ باندې راتلی شي. د الله سره دا عذابونه څه لږ نه دي. لیکن یو تنبیه، بله تنبیه، بله تنبیه. خپل اصل کار ته متوجه شئ. زموږ ټول سوشل میډیا، زموږ ټول وسایل په دې لګي دا کرونا داسې څیز دی او کرونا داسې څیز دی. موږ بار بار ووایو چې بس دی د دې معلومات چې څومره پکار و هغه وشو. اصل کار ته متوجه شئ او هغه کار دا دی چې الله ته رجوع وکئ. الله خپل بندگان رسوا کوي هم نه او الله خپل بندگانو باندې عذابونه هم نه رالیږي. دا یو تنبیه وي د مسلمانانو دپاره. په مسلمان قوم چې کله هم داسې څه آفت راځي دا تنبیه چې سم شئ تاسو غلطۍ دي. الله تبارک وتعالی دا دنیا داسې چلول نه غواړي. دا چې څنګه تاسو چلوئ په دې باندې الله راضي نه دی. نو چې په دې الله راضي نه دی نو که کرونا نه وي نو ملخان راغلل، که ملخان نه وي بل څه شی به راځي، بل څه شی به راځي. دا هر څه به موجودي. پېټرول موجود دی او پېټرول نشته. تاسو ګورئ که نه کم نعمت دی چې الله په دې وطن کې موږ لپاره ایښودی نه دی وغښتی نه، هغه موجود نه دی. لیکن بیا موږ نشته دی. ځکه دا د الله رحمت چې کله اوچت شي نو بیا ستا شته نعمتونو باندې موږ ته پریشان یې. دا ټول نه زیات مالدار پریشان یي او چې چا سره څومره وسایل ډېر دي هغه د ټول نه زیات پریشان یي. دا ځکه اطمینان او سکون چرته دی. الا بذکر الله تطمئن القلوب. او بله خبره اخرنۍ خبره دا ده چې مسلمان ملکونه باقاعده په دې باندې ځان پوهه کوي او غور کوي. د چا په دوستۍ چې تاسو فخر کوئ
هغه ستاسو د ختمولو منصوبې جوړې کړي دي. د امریکې په دوستۍ باندې تاسو ټول فخر کوئ. موږ د امریکا زموږ چې دوست دي نو زموږ بل دوست حاجت نشته. موږ وایو چې امریکا د دوست دی نو بل دشمن ته د حاجت نشته، بل دشمن ته د حاجت نشته. هغه امریکا چې زه ورته دوست وایم او هغه زما د تباهۍ نقشې جوړې کړي دي. دا د کرونا په نتیجه کې دی وایي چې کرونا چې کومه وبا ده د دې په نتیجه کې دا ملکونه به دومره معاشي طور ذلیل کو خراب به کو چې دا به د دنیا د نقشې نه ختم شي. د کرونا نه پس د دنیا نقشه دې جوړه کړې ده چې پای کې پاکستان نشته او ته زه د هغه دوست یم زما سره دوستي ده نو د خپل دشمن سره چې څوک دوستي کوي نو نقصان به بیا مومي. د دشمنانو سره دوستي دا د عقلمندو خلکو کار نه دی. الله تبارک وتعالی دې مونږ د دشمنانو د دوستۍ نه بچ کړي. الله تبارک وتعالی دې زموږ په دې ملک هم امن راولي. الله دې موږ د دې وباګانو نه، د دې آفتونو نه، د دې ملخانو نه، د دې ټول هر څه نه په خپل حفاظت کې وساتي. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين.